السلام علیکم. دا زمونږ 9مه ویډیو ده او په دغه ویډیو کې به انشاءالله په دې باندې وغږیږو چې موږ په خپل ویبسایټ یا HTML فایل کې څنګه کولی شو یو عکس یا تصویر راولو. نو څه کوم، داسې کوم چې زه غواړم چې یو تصویر راولم. نو تصویر د راوستلو لپاره ضرور خبره دا ده چې باید تصویر چې ده په دغه فایل سره دغلته چې کوم دا فایلونه دي دې ځای ته تصویر راوستل شي. نو تصویر به دلته څنګه راوړئ؟ مثلا زه غواړم چې دغه زما د پروفایل تصویر د تاسو کتلی شئ په سکرین باندې. دا تصویر زه راولمه دلته. نو دا مې ډرګ اینډ ډرا که او دلته مې چې ده پرېښوده. له هغه نه وروسته مې چې ده له دې ځای نه فایل مینیو نه سیو ووهه. نو دا تصویر چې ده زما سیو شو دلته. نوم یې چې ده د دې تصویر نوم، نو نوم به چې ده له دې ځای نه معلوم کړو. مثلا زه دلته کولی شم دا نوم یې لږ لنډ هم کړمه. مثلا دا چې نوم یې ولیکم پروفایل او اکسټنشن یې چې ده که چېرته زه دې ته دا کرسر وروړمه تاسو کتلی شئ آیټم ټایپ JPEG فایل ده. نو اکسټنشن یې همدغه شو. نو زه بیرته همدې فایل ته راځم index.html ته. index.html زما دا فایل ده او له هغه نه وروسته چې ده زه څه کوم، داسې کومه چې کنټرول S او له دې نه وروسته دلته دغه د ایمیج یا د تصویر دغه کم چې هغه ده ټیګ د دا وهم. نو ایمیج تصویر ټیګ له کار په دې باندې کار کولو نه مخکې به زه تاسو ته ووایم چې دغه ټیګ چې ده د نورو ټیګونو په خلاف ده. دا لکه د بریک او یا هارزنټل دغه تاسو دا کرښه کتلی شئ، دا هارزنټل کرښه او فوقي کرښه د دغو ټیګونو په شان دا امټي ټیګ ده. امټي ټیګ مطلب دغه ټیګ چې ده شروع کېدونکی او ختمېدونکی ټیګ نه لري بلکې یوازې یو ټیګ ده. نو په دې ټیګ کې چې ده MIG به ولیکو. له هغه نه وروسته به چې ده په دې کې سورس لیکل کېږي. تاسو کتلی شئ SRC دا سورس مطلب SRC د سورس مخفف د سورس سرچینه چې دغه کوم هغسې ده دغه کوم تصویر چې ته په دې خپل پیج کې راولې دا تصویر څنګه تصویر ده، مطلب دا تصویر چیرته موقعیت لري او د دې تصویر نوم څه شی ده. نو زه دا به سیو کړمه ځان سره. دا سیو نه شو، سیو به کړم او له هغه نه وروسته به زه لاړ شم خپل index.html ته او په دې کې به ورته ووایم چې دغه تصویر زما چې کوم په کار ده دا profile.jpeg ډایرکټ راغی. نو دا زما تصویر دا ده. او له هغه نه وروسته په دې کې یو بل اټریبیوټ هم ده د سورس نه علاوه د الټ په نوم باندې. د الټ اصلیت کې له الټرنیټیو نه اخیستل شوی معادل. که چېرته دغه سورس کار ونه کړي، مطلب دغه تصویر د تا موجود نه وي یا تا نوم سپیلنګ کې غلطي کړې وي، نو الټرنیټیو الټ بیا کار کوي. الټ مطلب الټ کې به چې ده ته یوه لیکنه کوي، نو هغه لیکنه به ورته ښیي. لکه زه دلته ورته ولیکم مثلا زیاتره وخت تاسو کتلی شئ په فیسبوک یا نورو ځایونو کې تصویر رانشي خو د تصویر په ځای باندې لیکنه. نو لیکنه باید ته داسې وکړي چې هغه لیکنه د دې تصویر ډسکرایب کړي یا تشریح کړي په ښه ډول باندې. نو زه ورته لیکمه چې که چېرته دغه تصویر ونه ښودل شي نو دا لیکنه به ښودل کېږي چې this is my profile pic یا picture. نو دا به چې ده الټ یا الټرنیټیولی به دا وښیي. ځکه چېرته اوس کنټرول
اس ووهمه کنټرول اس او دا ریفرش کمه نو تاسو کتلی شئ چې زما د پروفایل تصویر په زما د HTML په دغه کوم هغه چې ده مین پیج چې ده په دې کې راغی نو د تصویر راوستل په دې طریقه باندې کیږي له دغه ټیک به چې ده کلوز به یې کې یو ځل زه غواړم چې یو بل تصویر هم راولمه مثلا خو تصویر مهمه خبره دا ده چې تصویر به دلته راوړې ډریګ اینډ ډراپ په واسطه به ده تصویر دلته راوړې مثلا زما دا د اول ویډیو کوم تصویر چې د اوله ویډیو دومه ویډیو ما د HTML جوړه کړې وه نو د هغې تصویر دلته ده سیو یې کړم نو زه غواړم چې دغه تصویر هم زما په پروفایل کې راسي له هغه نه مخکې مثلا زه لږ لیکل کوم چې دا تصویران دواړه ښه ښکاره شي چې this is my second HTML video thumbnail له هغه نه وروسته زه کنټرول اس وهم او بیا چې ده په بله کرښه کې یا یو دوه کرښې دلته چې ده بریک راولم او دغه بریک چې ده دا کاپي کوم یو 3 کرښې د مثال په توګه او له هغې نه وروسته چې ده دلته بیا د ایمیج په نوم باندې ټیګ جوړمه او په دې کې چې CRC لیکمه CRC یا SRC یا کوم هغه SRC یا سورس او له هغې نه وروسته د پکس SRC د پکس آرت په نوم باندې دغه تصویر چې ده دا تصویر دلته هم کتلی شئ مثلا دلته به وګورم چې د دې تصویر اخیري 0 دا تصویر نه ده بلکې 0 شپږ 50 زه دا تصویر همدا تصویر غواړم چې رایولم نو د دې لپاره چې ده دا لیکنه یو ځل بیا کوم نو پکس اخر سر کې چې 0 نه دا 2 هم ده او له هغه نه وروسته چې ده زه دې تصویر ته الټ ټاکم الټ یا الټرنیټیولی که چېرته تصویر ونه ښودل شي نو بیا به دغه لیکنه ښودل کېږي او په دې لیکنه کې ورته لیکمه چې this is my second video او کنټرول اس وهم او که چېرته کنټرول اس وهم له هغه نه وروسته سکرول ډاون کوم دلته دا ریفرش کوم دا مې ریفرش نه کړم سکرول ډاون کوم تاسو کتلی شئ دا تصویر چې ده 2 تصویره راغلل یو تصویر راغی خو دا تصویر ډېر غټ ده سایز یې که زه چېرته وړوکی کړم نو تاسو کتلی شئ یو تصویر ده دا نو دا په HTML کې څنګه کولی شو تصویر یا عکس راولو په HTML فایل کې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ درسره او که چېرته دغه HTML سیریز نور ویډیوګانې کتل غواړئ نو زموږ دغه د HTML پلیلیست چې ده درسره وګورئ